السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ وای راته. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د سعودي عربستان پروازونو، متحده عربو اماراتو پروازونو، ورسره د خوست پروازونو باره کې معلومات درکومه. دغه ترڅنګ نن سبا وخت یو پوښتنه زیاته پوښتل کیږي چې ګواکې کوم چا چې واکسین نه وي کړي نو دوی ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته سفر وکړي. نو دغه واړه معلومات په نننۍ ویډیو کې ما درته راغونډ کړي دي. هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او نور ملګرو سره هم دا ویډیو شریکه کړئ ترڅو دوی ته هم دې باره کې معلومات وشي. اول به د سعودي عربستان پروازونو باره کې درته ووایم. دوستانو، سعودي عربستان 13 ورځې راهیسې په افغانستان باندې خپل پروازونه بند کړل. دا به داسې خلک دي چې پاکستان او ځینې نور ملکونو باندې د ډېرې مودې راهیسې بند کړي وو، خو 13 ورځې راهیسې افغانستان هم دوی په دغه لیست کې شامل کړه. تر راتلونکي خبرتیا پورې په افغانستان باندې سعودي عربستان پروازونه بند وي. کوم ملګري چې غواړي سعودي عربستان ته سفر وکړي نو دوی به یو داسې ملک ته ځي کوم چې هغې ملک نه سعودي عربستان ته پروازونه خلاص وي، نو هلته به 14 ورځې تېروي، هغې نه پس به دوی سعودي عربستان ته سفر کوي. اوس به د متحده عربي اماراتو پروازونو باره کې درته ووایم. دوستانو، متحده عربي اماراتو پروازونه په افغانستان باندې نه دي بند. تر اوسه پورې ما نه څه اورېدلي دي او نه داسې څه شته چې واقع متحده عربي اماراتو نه دي پروازونه افغانستان ته بند شي. فلحال پروازونه په نارمال ډول دي. دلته ځینې ملګري پوښتنه کوي چې کوم چا واکسین نه وي کړي نو دوی ته اجازه نه ورکوي. نه، داسې څه نشته تر اوسه پورې. کوم چا چې واکسین نه وي کړي دوی ته هم اجازه ورکوي چې افغانستان ته سفر وکړي یا د افغانستان نه متحده عربي اماراتو ته راشي. خو کوم ملګري چې متحده عربي اماراتو کې دي دوی واکسین ته زړه نه زړه دي، نو ما دوی ته مشوره دا ده چې کوشش وکړي زر تر زره دغه واکسین وکړي. بله خبره د خوست پروازونو باره کې ده. دوستانو، کوم پرواز چې اریانا هوایي شرکت له لورې په بریالیتوب سره ترسره شو، نو دغه شرکت پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې نوره پروازونو ته هم دوام ورکړي، خو تر اوسه پورې دا خبره 100% کې نه ده تایید شوي. ما چې نن په دوبۍ کې د دې شرکت مسؤل سره خبرې وشوې، نو ده ویلي زموږ اداره پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې خوست لپاره پروازونه تیار کړي، خو وایي چې دغه خبره تر اوسه پورې 100% کې نه ده تایید شوي. خو ادارې سره په تماس کې دی، ممکن چې اختر پورې اریانا هوایي شرکت خوست ته کم سے کم 2 پروازونه ترسره کړي. کوم ملګري چې خوست پرواز ته لیواله دي او غواړي چې خوست ته نور پروازونه ترسره شي، ما د دوی واړو څخه هیله دا ده چې دوی د خپل فیسبوک اکاونټ له لورې د دې شرکت څخه غوښتنه وکړي ترڅو خوست ته پروازونه شروع کړي. نو الله دې وکړي چې د معلومات تاسو ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په خبروم او بله ده چې دا ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو دوی ته هم دې باره کې معلومات وشي. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. او آباد اوسئ.